په افغانستان کې د ترکي شرکتونو لخوا د بیلابیلو پراختیایي او اقتصادي پروژو پیلېدل. بلخوا د هیواد په یو منځني مهم ولایت کې د تازه میوو او سبزیو لپاره د سړکونو جوړېدو خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پای وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په پنجشیر کې د سړکونو جوړېدو خبر لرو، خو پیل د ترکیې لخوا په افغانستان کې پر پروژو کوو. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې اجرایوي رئیس د ترکي شرکت تکنیلیګوس له مسؤلانو سره د برېښنا د تولید او تاسیساتو په برخه کې د پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. سرچینې ویلي چې ترکي لوري د بیا نوي کېدونکي انرژۍ، تاسیساتو او ټکنالوژۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلانو بیا ډاډ ورکړی چې د شفافې حکومتولۍ او خوندي چاپیریال له امله د پانګونې لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د پنجشیر ولایت مقام مطبوعاتي دفتر خبر ورکړی چې د اوسنۍ افغان واکمنۍ د مشرتابه د حکم له مخې په دغه ولایت کې د سړکونو جوړولو لپاره 100 جریبه ځمکه ځانګړې ده. یا دفتر ډیره کړې چې دغه ځمکه د کرنې وزارت ته سپارل شوې تر څو سړکونه پرې جوړ کړي او ډیر ژر به یې د سروې او ډیزاین کارونه هم پیل شي. دا خبر داسې مهال ورکړل شوی چې تر دې مخکې اقتصادي مرستیالۍ ډیره کړې وه. د دغه وزارت لخوا د هیواد په 6 زونونو او 12 ولایتونو کې د 22 سړکونو جوړولو کارونه روان دي او تازه اقتصادي مرستیال د سړکونو پانګوالو ته خبر ورکړی چې په دې برخه کې د پانګونې په صورت کې 15 کاله د مالیې معافیت ورکول کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.